د مشکلات جوړ کړي دي وروره ګوله 5 نفرو ته ستا د لاسه ستونزه پیښه شوې ده دغه موټرسایکل چې تا خرڅوي دا پیسې دې نقدول خپل ځان ته حساب کوې بل مسلمان ته نه کوې وروره خط ولې نه دی ځه هله چې نه یو مشکل خلکو ته جوړ کړي راسه کشکه ګاډۍ دې راسه هله ستړي مه سې څنګه ښه یې جوړې په خیره صحت ښه دی خیر و خیرت دی ګلاب یې هو ګلاب زما کشر ورور ته دې موټرسایکل ورکړی و باندې خرڅ کړی دی ما ورکړی و تا ورکړی و 70 موټرسایکل اسور موټرسایکل هېڅ ته که زه خو ګلاب یم مه کوه په دې شان کار مه لر ښه ګلاب خو یم خو نو موټرسایکل خو ما ورکړي په خرڅ مې کوي نو خرڅ مې کوي نو چې خرڅ دې کوي څنګه تا خرڅ کوي څنګه د موټرسایکل خلک څنګه خرڅ ګوره ته یا چیش دی خاندې ولې ته خاندې په چیش نو ګوره زما وروره ځان به نه اچوې ښه زما پر ور دې موټرسایکل خرڅ کوي څنګه دې خرڅ کوي خلک یې څنګه خرڅوي د موټرسایکلان خرڅ یې کوي مثلا ګوره موټر ته خبره مه رسوه تا دا زما پر ور موټرسایکل خرڅ کوي پر خرڅ دې کوي ما پر خرڅ څنګه دې پر خرڅ کوي ما پر خرڅ کوي د پیسې راکړې ما موټرسایکل ورکړي یوازې موټرسایکل ورکوي نو اوس ما خو نو سره بیا نو خالي به ته خاندې ولې ګوره وروره سار مې بیخي طبیعت سم دی که نه اوس دغسې کیسه پیښه شوې ده زموږ سره چې د بل چا سره پیښه سي او په مخه ورسي اول د واره یې د لوغبړ تر مخه 18 څوکه وي خو زه دا د ښه لوغبړ مې در سره وکړي ستا کیسه نو ما خو ورور یې موټرسایکل پر خرڅ مه کوي خپلې پیسې مې واخیستلې دی پر خپله لاره ولاړې زه پر خپله لاره ولې داسې دا وروره ګوله سمه پوښتنه غواړي ښه تا چې دا زما ورور ته موټرسایکل ورکوي پر خرڅ دې کوي پیسې دې ځینې واخیستلې پیسې دې موټ کړلې نو ته به د موټرسایکل خط و اسناد و دا کیسې نو موټرسایکل خط و اسناد خو نه در غږ کړي دي ما چې ویلي دي چې اسناد راکړم یا خط را سره ولیکه دا سره ناستو مجلس مو سره کوي بانډار مو سره کوي په بانډار کې به راته وویله ولا موټرسایکل خرڅوې مال وخرڅوم بس موټرسایکل مې پر خرڅ کړي ول زه پیسې درته راوړم دی کور ته ولاړې پیسې راته راوړلې ما موټرسایکل ور تسلیم کړي د پیسې را تسلیم کړې نه قلم و نه کاغذ و نه شی بس دی په خپله لار ولاړې زه پر خپله لار ولاړم بیا ما ورته د 10 کاله کېږي سره کښېنو ملګري انډیوالانې ته چې ورور یې ما ته در اوسه نه یې لیدلی زما د ورور څخه پرون موټرسایکل اخیستی دی تا ورته ویلي دي چې په دا موټرسایکل باندې ټکر شوی دی ما ورته ویلي دي تا نه دي ورته ویلي تا خو پر خرڅ کړي تا خو ځان وایستی بل نفر ځینې اخیستی دی چې اول خو د موټرسایکل زما دی د ده څخه اخیستی دی څنګه بل نفر یې اخیستی زما د ورور څخه بل نفر اخیستی دی ول دغه موټرسایکل زما دی زه خط لرم دغه څه بیا اوس یې ځینې نیولی دی وایي په دې ټکر شوی دی نو په دې کیسه کې څو نفره راغله 1 2 3 4 نفره په دې موټرسایکل کې ښکېل شوله دا ولې وروره دا زما موټرسایکل دی ما چینج رانیولی دی په شوروم کې مې رانیولی دی هغه سړی را معلوم دی هغه سړی ته جوړولم هغه سړی ما ته خط نه دی راکړی اوس خط یې راکړی وایي ولې دا اوس یو کوچنی شی دی دا اوس د کوچنیانو د بازۍ شی دی ولې وروره په منځ کې یو خط نه لیکئ ولې وروره یو ضمانت نه کوئ دا څه معنا اوس زما وروره مې خبره ده ډم ته اچولی دی هغه مسلمان هم وایي هغسې هم ځینې ګرځولی دی زما څه خو ولاړې چې ولاړې پیسې به ستا موټ کړلې بالا ولاړلې خیر تو خیر ما شناخت چې چی شته ویل دي چې دا ما دی د 10 کاله سره کښېنستلو دی په ما باور نه لري نو دا لنده ژبه د پلاره خوا ماړه زما دې په خدای سره ښه اوس چې اوس زه د بلګونه ګر په تا وخورم زه درته وایم شناخت جلا موضوع ده انډیوالي جلا موضوع ده خو یو شی رانیول او خرڅول جلا موضوع ده په دغه منځ کې باید یو 15 تورې خط وي چې زه احمد پر محمود موټرسایکل خرڅ کړي دغه ضمانت دی دغه موټرسایکل د انجن نمبر دغه نه دی د شاسویر نمبر دی که د شاسا نمبر دی که د پلانکې نمبر دی هغه دغه نه دی سبا وروره ګوله په دغسې موضوعاتو کې څوک ښکیر نسی ما هغه نه دی ویلي وروره زه بیا خوشحاله یم زه بیا هم خوشحاله یم تا ته خاندم خو اوس په دغه زموږ موضوع څنګه ترتیب هماغه خو ګوره ما دته موټرسایکل ورکړی دی دی راغلی داسې ماښام او دی سره ناستو بارې راټول و دا موټرسایکل خرڅوې 70 سور موټرسایکل مال وخرڅوم ابرول په څو ورکوې مال په 15,000 اخو دریم سړی ناست ټاپ یې راولي په 22,000 اخ په 22,000 مې ورکړې دی ولاړې 22,000 یې راوړې ما کلي موټرسایکل په شهیدان زه لرم 2 کسه نور هم ناست و شهیدان چې ما پر ده خرڅ کړی دي خلاص نه په دې کې بل څه شته او ژبه به وي خبره به وي پښتو به وي ګوره ستا د سترګو بلا واخه ناز پر هر چا چې کوې پر ما مه کوه زه ولاکه ستا نازونه وړلی سم زه درته وایم چې سید دی سته ساغه انډیوالي سته شهیدان و هغه ترتیبات خو سیده مګر
مګر یا ته ما ته دا ووایې چې موږ دې ګنځ کړي یو ورور ګوله موږ دې اعصاب را خراب کړي دي موږ دې په یو غټ ډم کې اچولي یو اوس ما ته خط راکړه د موټرسایکل خط راکړه د څه شي خط ساته وروره د څه شي خط پسې لکه د موټرسایکل خط خط یې ما ته هم نه دی راکړی چې اوس یې ما ته خط وایم هغه زما ګناه نه ده وروره خو د هغه سړي څه به یې اول دغه خط اخیستی وای بیا به دې د موټرسایکل خپل کړی بیا به دې پرې بل مسلمان خرڅ کړی وای اوس ته ما د وروره ګوله ما ته دې مشکلات جوړ کړي دي وروره ګوله 5 نفرو ته ستا د لاسه ستونزه پیښه شوې ده دغه موټرسایکل چې تا خرڅوي دا پیسې دې نقدول خپل ځان ته حساب کوي بل مسلمان ته نه کوي وروره خط ولې نه دی ودرې په هغه ورځ ته د موټرسایکل در وسې تا سترګې نه درلودې چې دا دې د کومه کوي چیرې دې رانیوي خط دا خو زما ورور خو خال نه دی چې ته اوس زما پر ورور باندې اوس ګوره نو ستا پر ما دغه ګمان کېږي نو کېږي به نو چې خط شی نه نو کېږي به نو اوس ما ته خط راکړه موږ ورالته په مشکلات کې د موټرسایکل خط راکړه ما ته خپل خط نه دی راکړی زه تا څه کوم دا تا اخلاق کړی دی هر شی چې دې کړی دی زه تا څه کوم زه په مشکل کې ما زه د موټرسایکل اوس راغواړم موټرسایکل بوزه زما خط راکړه اوس ما پیسې راکړه دا پیسې زما سب لاړلې زه په دا رقم نه کېږي دا رقم نه کېږي څه ته زنګ وې ته ته بلا څه کوې دا کوم ګپه شروع ده دا کوم بنډار شروع دی وروره ګوله پیسې لاړلې خط نسته و زه پوره وړې وم په دغه خاطر ما له موټرسایکل خرڅ کړي دا موټرسایکل ژر راوله دلته ژر څه دا پارک کې ولاړ یم د موټرسایکل راوله بالا مې د خلکو سره په جنجالو کې ما اچوه ته دا موټرسایکل ژر راوله هو په دغه کې یم په بامي هرات کې یم په دا پارک کې یم ژر راسه اوس دا دې راځي موټرسایکل راولي بالا ګوره 2000 افغانۍ وې 2000 در پاته 6000 راوړو بلا زه 60 افغانۍ اوس په جیب کې زه دا رقم نه کوم وروره زه په مشکلات کې دی بس موټرسایکل ما ته راوله راکه چې موټرسایکل ما خرڅ کړي ستا پیسې زه بره درکوم څنګه ته موټرسایکل خرڅ کړي نو موټرسایکل خو زه بیرته خرڅوم زه در سره ځم زه ګانج ته زه خرڅوي چې پرڅو خرڅ زه اوس د ورکې سړی یم دا ورکې سړی پرېږده موږ ته دې مشکلات جوړ کړي چې د ورکې سړی یو وروره په دې کې ته بلا ما خبرې ما کو اوس موټرسایکل راولي خبرې کوه ما ودرو موټرسایکل ودرو تاسو ځه له چې نه یو مشکل خلکو ته جوړ کړه راځه کشکه ګاډي دې راځه لا موټرسایکل کشکه یا وروره درځه در واخیږه درځه شورم ته درځه پرڅو چې خرڅ زما پیسې راک سیت للی دي زه شورم ته دا وخت ګوره شورم شام دی مازیګر دی سره نه دی وروره چې د خلکو پیسې واخلي بره خلکو ته مسایل ورکوي ولې ولا اوس ختم ورسره لیکي ولې دی وروره اول ورځ د سړی ته وسناد نه ورکول هم یو غلطي را سوي ده نو پر دونه کوچنی غلطي ته وروره ناړي چې تاسو بیا نه راټولېږي او غلطي وروره خلک ستاد وی غلطي د لاس به د خلکو د 4-5 کورونو جنجال به سره لویدلی یا وروره غدونه څه کېدل چې 15 توري خط لیکلی وای وم بخښه راته وکم خطا واخیږه درځه روانه ګوره زه چیرې اوس بوزم هغه شورم ولا هغه ملاکه ما ته سره معلوم نه دی چې په کوم ځای کې وګ سره د څو شپږ و میاشتې کې چې ما دار نیولې دي ير مې دي ما ته په وکه بخښه وکه پرمانه کې بل وکم چې شو وکم دغه موټرسایکل دی او دا ګوره واخ ولګید خښه ورته وسوس یو وروره څه موټرسایکل بولې وسوس زه به ما پیسې ولاړې ستا په موټرسایکل ولاړ سه زوره یا وروره دغه سینه د ولې سوز قسم د موټرسایکل دی ما ته په وکه بخښه وکه پرمانه کې ګوره زملا ماته ما خطا کړی ده هیڅوک پیدا سي غلطي او خطا ونه کې چې وسایل خرڅي او خط ورنه کې درځه ارزای چې خط غواړي زه خاطر لیکم شاید درکوم دغه تاریخ ما بعد چې ما د تپاکم تاریخ ور کړی دی هغه ان شاء الله 2 میاشتې خو د تاریخ ور واچو دغه ما بعد بس د موټرسایکل په داله لري دغه خطه په ماړه لري د موټرسایکل ما ته بخښه وکړه الله پاک موږ ته ټول وبخښي و امين وروره ګوله نه موټرسایکل باندې ټکر سوی دی شکر دی نه موټرسایکل کم جنجال تل ویدلې دی شکر دی مګم ما فقط غوښتل چې تا لږ سره راټیټ کم سره راټیټ معنا دا چې د یوې سودا د وجب 3-4 کورنۍ په جنجال ویدلې ارزون به ورور مکمې به او اوزې به او دا کیسې به دغه ته باید څوک ځان جوړ لانه کی چې ورور ګول په مشت هر څوک ستړي هر ځای ار او ځای ځای په مشت ستړي ورور موټرسایکل ټکرونه کړي او مشکلات او دا کیسې ورور چې سودا کوي د هر چا د جنجال ځان باسه سدا ورور یو خط لیکه سدا ورور یو ضمانت کوه نه به ته په مشکل کې نه به خلک په مشکل کې نه به ورور دولت سره په مشکل کې ټول بر سره وسای ټول بر سره خوشحالي نه پر تا د غل فکر کېږي نه پر ما د غل فکر کېږي نه پر بل ورور ګوله ګرد کار بشه صفای دا خط دا قلم دا ورقه دغه د پاره راغلی ده چې موږ یو 15 توري خط ولیکو خطا را سوس بخښه خط برنه ستا مخکونه خدای دې وبخښه خو بس خاطر کوم درځه سره کښینه درځه چې یو خط ولیکو پر ورور مشکل نه
دلته د ستې د پارک چې وروځي په بغل کې زما کار د دې د پرچون دکان کوي نو وریا بغه دکان ته ورسو ضمانت په زما کاپسي وکي ګوته بدر ولګي خط بدر ته ولګي خط بلا خو بس زه شو بره سید و یا خیر و خیرات نو خورور ګوره د غسی د اس کار مکو ورور هیڅ څوک باید اس کار ونه کی موټر خرڅي ک جایداد خرڅي ک موټرسایکل خرڅي ک هر شي خرڅي باید یو 15 توري خط ولیکي چې ورور څوک نه پستړي ستې درکړم زړه خیر سره زانو بخیر تکلیف زه دروغه نه بوی زیدر زه ما خنده زه ته خنده ازه ماده ماده شلمي وخندي بیا ماده ګوره شروع به کو دغه سید ما خاند پټان زه نه خاندم وای زګر سره بل خواته ګورم زه اخ ما ته مګور نه ګورم زه د چش خط هي برو را کړی د موږ د په غټ ډم کې چولې اوس ما ته خط راکړه د موټرسایکل خط راکړه د چش خط ساته در د موټرسایکل خط راکړه ما ته نه دی راکړی خط کټه کوم